د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله او د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په طالبانو باندې څه نیوکې کړې دي او هغوی ته څه اخطارونه ورکړي دي دا ټول کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. نن ورځ کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د دویم تلین غونډې مراسم نیول شوي وو. دغه مراسمو کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نورو چارواکو برخه اخیستې وه. ناسته کې د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله ویلي دي چې د طالبانو امارت ولس ته د منلو وړ نه دی او که چیرې د سولې خبرې مطلوبې پایلې ته ونه رسیږي نو افغانان به له خپلې خاورې دفاع او ساتنه کوي. نوموړي زیاته کړې که طالبان دا فکر کوي چې امریکا له افغانستانه ووځي او بیا به افغانانو باندې د طالبانو امارت تپل کیږي نو دا هیڅ صورت او حالت کې د افغانانو لپاره د منلو نه ده خو په بل شکل د جګړې د دوام سبب کیږي او دا ناسمه محاسبه باید ونشي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نننۍ ناسته کې هم بیا ویلي دي چې طالبانو له تیرو 9 میاشتو پر لښکرګاه ښار د برید پلان درلود. صالح ویلي چې د طالبانو پر راتګ خلک له سیمو تښتي. نوموړي زیاته کړې ده چې که طالبان د هلمند بچي دي ولې د هلمند خلک ترې تښتي ولې نو د دوی د ظلمه کرکه لري. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ویلي دي چې له هغه چا سره به سوله کوي چې ځانونه افغانان بولي. محب وړاندې ویلي چې له هغه چا سره سوله غواړو چې ځان افغانان بولي او د افغانستان خلکو ته درناوی کوي. یخه هوا کې 25,000 هلمندیان له کوره نه بې ځایه کوي پلچکونه نه ورانوي. افغانستان کې د برېښنا او د هلمندیانو لپاره د روښنايي او تعلیم یو نمونه یو بنسټ او یو سبسټیشن ورته کافر نه ښکاري. له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو هم تر اخره ولیدله. که د ولسمشر د لومړي مرستیال په اړه د ډاکټر عبدالله په اړه او یا هم د محب په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریکولی شئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. د خدای په امان.